روایاتو کې راځي چې څو وخت کې د دې ځمکې نه خلق بهر راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه او صرف دا تنه به وي او د غونډاري غوندې برغړي او شام ته به روان ملایکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی وای به دا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چېرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چېرته سم ځای ته نه و تللی نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي اوس خپلو لاسونو او خپلو خپو ته کتل پکار دی چې هسې نه چې دغه ډله کې مونږ نشو چېرته زمونږ لاسونه چېرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چېرته سم کار پسې نه ځي ټوله ورځ زمونږ خپې چېرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف ته بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار راوځي یا الله دا څوک دي و به دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چېرته حلال نه و خوړلي او دې خېټې ته حلال نه و تلي د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار نن وګوره هر سړی آرام خور په دې ملک کې تاسو که نظر اوس غلی وای نو الال خواره به درته هغه خلق هم ښکاره نه شي هغه خلق چا 15 زره تسبیح ورسره او په خلوتونو کې ناست ځکه د هغوی خوراک هم چې دی زمونږ ګټه ده نو مونږ خو یو مردار خواره د شرابو تجارت مونږ کوو هغوی له هغه پیسې په شکرانه کې ورکو د هیروین او د پوډرو تجارت مونږ کوو هغوی له هغه پیسې په نظرانه کې ورکو غلا او ډاکه مونږ کوو هغوی له هغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو نو حلال خواره هغه خلق هم نه دي په جماعتونو کې چې کوم حضرات ناست دي د دې خلقو خوراک هم ستاسو ګټه ده نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده نو لا محاله دا هم غریبان حرام فرق زه دا تپوس کولی شم چې هلکه ستا د کوره وظیفه راغله دا دې په څه ګټلې دا دې کوم ځای نه راوړې ستا د کوره ترکاري راغله دا دې کوم ځای نه پخ کړې ده زه دا تپوس کولی شم نو عرض مې دا و عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت په ورځ ځمکه مونږه بار راغورځوي نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به هم د خولې نه وځي بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي خنزیران به خښکړي به بني آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل یا الله دا څوک و به دا هغه خلق دی چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کوي د دنیا په کار کې به شپه او ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چې راغی نو منځ به نه کولو نو چې کوم خلق د دنیا په روزګار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي نظر اوس غلوئ په دې ټول ملک نظر واچوئ چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه چا به د خنزیر په شکل کې الله دې امان راکړي
بل ډله برا پاسي چې دا شونډې به په دې سینه پرتی او دا جبه به په دې ګوډو لګي او دا غاښونه به د غوی د ښکرونو نه زیات لوی وي په داسې خبیث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بله ډله راپاسي یا الله دا څوک دي وای به دا هغه خلق دی چې په دې خوله به دوه مسلمانان جنگول په دې خوله د چرته د سړي توپ خبره نه وه کړې بل به کوې په دې خوله کنستو دوه به په جنگول دوه به په جنگ کړه ده به تماشا کوله نو دې خولې ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاس بیا نظر اوس غلوای تاسو چې زمونږ خوله ټوله ورځ څه کارونه کوي دوه جنګول خو زمونږ د ګس لاس کار دی دا زمونږ ډیوټي ده نو دا قسمه خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي عزیزانو یو بل ډله به راپاسي چې د هغې ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده نو کتبه به مخې ته لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس هغه ورځ دلته یو جلوس تېرېدو د ترکاڼانو جلوس رئیس دی هلکه څه چل دی انکم ټیکس را باندې لګېدلی لوی کتبې مطبې لیکلې مال جلوس چاته وباسئ تاسو خو د خپله لاسه داسې حکومت جوړ کړی دی چا د بجۍ رونه دي د بجۍ یو ښځه وه نو هغې به هر کار وران کول هر کار به وران او نامه بجۍ وه نو چا مالکه تې ډېره تنګه شوه نو هر وخت به ورته فټیمون حالت فټیمون حالت فټیمون حالت آخر کې ورته ویل په فټیمو د بجۍ څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نشي په فټیمو حالت بجۍ نه شرمیږي سو پورې دی چې په بیخ کې ته پوزه نه یې پرې کړي نو تاسو د خپل لاسه د بجۍ حکومت جوړ کړی دی د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس دی چې په توده طبقې خو کې نه پرتګیستري او دا سنبه هم داسې چس ناری کی اوم به ستاسو په خبره څوک غور ونه کي وای لګیا اوسه چاته وې دا د بجای رونه دي که ورته څو جمعې وشوې چې تاسو دې جومات ته راځئ او اوبه پکې نه ها څو جمعې وشوې اندازه وکړئ د بجلیګر مولا په جماعت کې 3 جمعې وشوې چې اوبه نه وي خلک بیا اودسه منځونه کوي چې بجلیګر مولا لږه خولم لري جبم لري شورم اچولی شي نو چې د ما جماعت سره دا حال دی نو په دې پاکستان کې د اسلام هم خدای عمل شي چې اسلام سره بچال کی اسلام څه کوي د ښځو هم خدای عمل شه د ښځو د لوڼو هم خدای عمل شه که په رڼا ورځ ستاسو لوڼو په بل لاس وانه چولو او درته یې ونه وی چې پلاره کړه نه کې زمونږ باچهي ده نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کړو لوڼې به راټینګې نه کوي لوڼې دا زړې ښځې دي دا به درته وایي چې ځه چیچړه طلاق مې کړې دا زړې زړې ستاسو دا تاسو کړي دي اوس
خپل ځان چې په خپله په چاقو ووهې نو زخم په خپله سټا او د ځان علاج په خپله کوه. نن کوم قهر او عذاب چې ستا په ملک نازل دی د زړه بې اطمیناني د زړه بې چیني الله دې امان راکړي. دا ستا ملک دی ملک وبوړي د کمیټې ایس ډي او ورته ناراضي اورسیر ورته ناراضي ملک وبوړي. دا نن 3 جمعې وشوې د بالا ماڼۍ ته د دې میر کار نو چې راغلی وی چې دلته اوبه ولې نشته د ده کار نو ایس ډي اوګان راغلی وی انجینیران راغلی وی چې اوبه نشته د دې متبادل بل څه بندوبست پکار دی. پرون مې یو انجینیر ته ټلیفون وکړم هله لنډی په روډ هم کندې که نسکي دي ویلې جي میټیریل نشته میټیریل پیژنئ د سیمټو یو 2 تختې نشته چې لاندې پاسوري کېږي او کنده ټپه تختې نشته نو ډېرې ښې دي ما نورې کندې پکې وکړئ چې ټانګه کې تېرېږي او خړچ شي دا پل مات شي. مونږ څه کار دی مونږ وایو اشنا له پند ورکا او چې پند نه د شګې پند ور په سر کا چې ورمېږي مات شي. اشنا له پند ورکا او چې پند نه د شګې پند ور په سر یو سړی کار نه کوي یو سړی چواړیان دي چواړي ته ووایه چې دا نالی وایه که دروغه ته ووایه هلکه د علاقه وایه که ماشکي ته وایه که د کمیټۍ په لیست باندې 2000 کسان تنخواه اخلي 2000 او په موقع باندې کار کول والا 1500 کسان 1500 د 1500 کسانو تنخواه د وړوکي سلیمان نه تر لوی سلیمانه پورې ټوله تقسیمیږي. بیا دا په ټیوبیلونو باندې چې کوم اپریټران لګولي دي دا د کونسلرانو پرکټیان دي دا ممبران نه دي کونسلران. کله نه چې دا د بی ډي سیستم صدر ایوب د خدای په خړ سیلاب یوړې کیا خبرې چې دا د بی ډي سیستم د رئیس دی د ملک بیړه تباه هر یو د ټیوبویل اپریټر چې دی دا کونسلر پر کټی دی. زمونږ د باغوانانو ډېری اپریټران چې دي 2 ورځې نه وي یو سبزی والا دی هغه راشي مشین چالو چې ټیوبویل وسوځي د کور وران شه کور د تباه او برباد شه. تا چېرې اچانک چک کړي دي دا اپریټران چې په ډیوټۍ موجود شته که نشته نو په ډیوټۍ چیکینګ خو به هغه سړی وکړي چې هغه د خپلې خېټې درک پسې نه ګرځي. هسې ما ته وګورئ په دې پټو کې خو به م غواګانې میخې ګډې چیلۍ دا خو به م لیدلي چې سریږي که نه په نور څه خو نه پوهېږئ هسې ماکوان غوندې یئ په خبره پوهېږئ نه دومره خو به م لیدلي چې په دې پټي کې ګډې غواګانې میخې چیلۍ دا سریږي نو چې دوی په دې ګیا خوله ورښکته کړي نو د خپلې خېټې په غم کې که بلې چیلۍ ته وایي چې راشه ته م وخوره لږه یعنی یو څاروی بل څاروي ته وایي چې راشه ته م لږه وخوره دومره خو پوهېږئ نو دا د ګډې او د چیلۍ بچي دي دوی چې دفترو ته راشي نو خپله خور کې سپېږمې دننه کړي چې ځان له مې څه پیدا کړی نو هغه ټیوبویل به چک کوي او وختي راته یو سړی وایي جي فایر برګیډ ته ټلیفون وکړه چې لاری راشي مال زما څه کار دی ما څه کار دی چې زه ورته ټلیفون دا د هغوی فرض نه دي چې دې علاقه کې اوبه نشته ښځې د شپې تر 2 بجو پورې اوبه ډکوي زما څه کار دی
دا خو بهاله کیږي چې خدای زور او قوت لاس کې سړی تور کی او ورشه کمیټه ته او دا غټ غټ راو باسي راوي باسي او د سرمنې خمچین در سره او د غوګونو ته ورته ونیسي چې ودرېګا دا غوګونه په دومره و پړسه چې ته دې د پاره چې ته بناستې د تارپیټو غوندې صرف په دفتر کې ته علاقه نه چک هر علاقه کټکولیان وګورئ برتی کړی دي کټکولیان دا غریبان ما ته ګوري ما ته اوسې اوبه راوړي ورشي کده چاودس نه نه شرمېدل عمل ګوري کې نه سو یاري دی خدای موال دا علاقه ویانه دا ډکی او په کورونو وراوړي الکه دا ویانه دا کوي ورشي اسی داسې بلچه کې راوالي په دې غاړه کې هغه بیا سکوړي نه چې کې دی چې وچ بیا ویانه ته ورغړي بیا واورا کټکولیان برتی دي تنخواه اغسته کیږي او په موقع کټکولی شته نه ټول ملک دا سے فراډ او توکا دا ټول ملک نو زما عزیزانو دا ملک بس راټینګي دا ملک بس ټینګي چې کوم ملک کې د بېایمانۍ او د منافقت او د غدارۍ دا عالمي هغه ملک بس راټینګي ملک خو به هغه راټینګيږي چې هر سړی په ایماندارۍ خپل ډیوټي وکړي هر سړی په ایماندارۍ خپل کار وکړي مونږ ته ایمانداري نشته ابل اواز راته چاوي وی چې مولانا صاحب ایمانداری د ملک نوال وتا دا مولیان پاتې دي دغه د خدای ژوندۍ لري مال دغه لري خدای د ټولو نه مخ کې مرض راوي نو قیامت د ورځې بیان ستاسو په مخ کې کافی موده نه را روان دی سحر رانه یو سړی تپوس کړو چې دې ورځې ته یوم الدین ولې وایي یوم په عربي کې ورځې ته وایي او دین چې دې په عربي کې جزا ته وایي دغه ورځ ته یوم الدین ولوي زکه چې دا ورځ د جزا ده هر سړی ته به په دغه ورځ باندې د خپل اعمالو جزا او سزا ملاوي د دې وجنه د ورځ ته یوم الدین وایي عزیزانو بلا خبره باس نن پکې دا ده چې په دغه ورځ باندې با دا الله تعالی حساب چې کوم شروع کیږي نو پای تخت چې کوم دی هغه به شام وي مخلوق به ولاړی انتظار به د دې خبرې وي چې حساب به کله شروع کی په دې انتظار کې بل لکونه کال تیر او دا خلق چې د دا به په ولاړې بالکل هلاک شي تقاضا به داو کی چې یا الله حساب شروع کول پکار دی که زمونږ فیصله د جهنم ویم چې جهنم ته لاړ شو خو چې اوس حساب شروع شي او د دې میدان نه لري علما لیکي چې په دغه ورځ باندې به د الله د قهر او د غضب انتها وي
الله به په دغه ورځ باندې داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا په قهر شي. الله دې امان راکړي. دا ټوله دنیا به راټوله شي او آدم علیه السلام ته به ورشي، ورته به وایي چې ته د ځمکې د پاسه اول پیغمبر وې، راشه زمونږ شپارس وکړه او الله ته ووایه چې حساب شروع شي. آدم علیه السلام به ورته وفرمایي چې ما په جنت کې د الله د یو حکم عدولی کړی و. الله راته ویلي چې فلا تقربا هذه الشجره، دې بوټي ته به نه نږدې کېږي او زه نږدې شو. نو هغه سترګې زه اوس نه لرم چې زه الله ته ورشم او ستاسو دپاره شپارس ورته دې ته ښه سوچ کوئ چې اول الناس آدم علیه السلام غوندې پیغمبر د 1,40,000 پیغمبرانو پلار په جنت کې اوسیدونکي هم د یو ټکي د وجې د الله مخې ته د راتلو نه انکار وکړي. نن ستا په ملک کې لکها مسلمانان په دې قهر اخته دي، لکها چې د مرګ نه وروسته به زما دا پیر چې دی دا ما جنت ته بوځي او زما د پاره به خدای سره جګړه کوي او ما به پې بخي. لکها مسلمانانو دا عقیده ده. بلکې د لکها مسلمانانو دا عقیده ده چې الله پاک چې کوم کار نشي کولی نو دا پیر کولی شي. په دې قهر دنیا گرفتاره ده. یو عجیبه درته وایم، د دې خلقو په مجلسونو کې درې ورځې دمې ګډېږي، نامه یې پې د عرس ایښي چې دا د زیارت عرس دی. نو 3 ورځې په هغه زیارت باندې ډمې ګډېږي، نامه یې پې د عرس ایښي او 3 ورځې ډمان او قوالیان ناست دي په قبرونو باندې او دوپړی او باجې غږوي. دا قوم زرګونو تعداد کې ورته ناست دي او بیا په هغه ډمتوب کې هغه مشر پیر ناست دي. نو هر یو ورځي پیر ته سجده وکړي او هغه له پیسې ورکړي او بیا چې کوم دی اډم لاړ شي هغه سجده وکړي او هغه پیسې د پیر صاحب نه راوړي. دا د اورېدو خبرې درته نه کوم، زه هر کار ما په خپله لیدلی. که د سیکانو د ګوردوارې تپوس ما